ټول عمر می تیریږي په ارمان د مدینه، هر وخت راته یادېږي خوږ جانان 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 د مدینه، خوږ جانان 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 د مدینه. ټول عمر می د ژوند لار زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د یو مسلمان ځانګړتیاوې. جانان 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 د مدینه، ارمان چې زه بلبل وای د ګلشن د یار د کلي، مدام مې کړی سیلونه د چمن د یار د کلي، مدام مې کړی سیلونه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زمنګ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د یو مسلمان ځانګړتیاوې. درنو اوریدونکو، د یو مسلمان په ځانګړې توګه د یو دعوتګر او یو مبلغ اتمه ځانګړتیا دا ده چې هغه به تل د خپل ځان او نورو د روزنې په هڅه کې وي. هم به ځان روزي او هم به د نورو د روزنې په هڅه کې وي، د نورو په روزنه کې به هڅان وي. مسلمان دعوتګر، مسلمان مبلغ، مسلمان بلونکی دائما او په مستمر ډول سره خپل ځان ته پاملرنه کوي تر څو یې د یو روزنیز پروګرام مطابق منظم او په داسې ډول روزنه وکړي چې د ژوند ټول اړخونه پکې رعایت شوي وي. مسلمان مبلغ د خپل ځان د روزنې په هڅه کې وي، نه یې د ژوند اوږدوالی او نه بوختیاوې د هیرې لامل ګرځي او نه یو اړخ په بل غالب کیږي. په دې سره شخصیت برابریږي او په عین حال کې د خپل معنوي فیض څخه څه برخه په نورو راوروي. اگرچه په دې وروستیو کلونو کې یو څه کتابونه په دې ډګر کې صادر شوي د اسلامي روزنې د نښانو، مخو او وسایلو په اړه بحث کوي. دا په خپله یوه مثبته څرګندونه ده، خو بیا هم په دې اړه مختلف نظرونه شته چې د دې کتابونو صادرېدلو له متفاوتو نظریاتو سره دا قضیه روښانه کوي او مختلف اړخونه واضح کوي. مخکې له دې نه چې د اسلامي خوځښت روزنیز پروګرامونه د څېړنې او مناقشې لاندې ونیسو، لازمه ده چې د مسلمانانو د قضیې په اړه یو لنډ فکر وکړو تر څو پوه شو چې موږ چیرته یو او په کوم ځای کې باید ودرېږو. ځکه ذاتي پیژندنه باید د پلان جوړولو نه وړاندې وي او د ناروغي پیژندنه باید د دارو له تعین نه مخکې وي. نو څنګه کولی شو چې مناسب روزنیز منهجونه مقرر کړو مخکې له دې نه چې خپاره مرضونه مو لا نه دي تشخیص کړي؟ همدا منهجونه او طریقې دي چې مسلمان فرد چمتو کوي او د دې اهل جوړوي چې د اسلامي امت ناروغیانې په مختلفو پړاوونو کې په خپله معالجه کړي. نو د هر څه نه وړاندې باید دا پوښتنه مطرح شي چې نن ورځ د مسلمانانو قضیې کمې دي. اسلامي نړۍ نن په داسې پړاو کې ژوند کوي چې د بېوزني پړاو ورته ویلی شو، سره د دې نه چې جغرافیایي پراختیا، بېشمېره ثروتونه او د ټولو نه غوره ستراتیژیک موقعیتونه هم په لاس کې لري.
اوسیدونکي یې د څلورمې برخې د نړۍ نه زیات نفوس هم تشکیلوي پرته د ځینې ځمکو نه لکه فلسطین چې اوس هم تر اشغال لاندې پروت دی نورې اکثره اسلامي ځمکې په ظاهره توګه له سیاسي ازادي نه برخمنې دي او په ملل متحد کې چوکۍ نیولې ده خو د دې سره سره بیا هم په مختلفو ډګرونو کې د پردیو تر تاثیر لاندې شپې سبا کوي او د پردیو د غلامي او د مریتوب کړۍ په خپلو غوږونو او غاړو کې اچولي دي تبشیري لښکرې یعنی د عیسویت لور ته مبلغین د اسلامي ځمکو په طول او عرض کې موجودې دي او د کار بنسټ یې هماغه قاعده ده چې د مبشرینو مشر په قدس کې جوړې شوې نړیوالې تبشیري کنفرانس کې اعلان کړه او وی ویل له مانه دا پوښتنه مه کوئ چې څومره مسلمانان د عیسویان کړل بلکې دا پوښتنه رانه وکړئ چې نن څومره مسلمانان د اسلام پر ضد کار کوي هر کال په ملیاردونو ډالر دې لښکرو ته چې د اسلام پر ضد یو او بل وخت کار کوي ورکول کیږي او کله ناکله د مسلمانانو پر ضد حرکتونه په کار اچوي او هیڅ فرصت نه ورکوي تر څو په اسلامي هیوادونو کې امنیت او سوکالي رامنځته شي او یا پرمختګ وکړي هم د اسلام پر ضد کار کوي او هم د اسلام د مقدس دین د دې مستقیمې لارې نه خلک د هلاکت او بربادي لارو ته دعوت کوي چې هغه عیسویت او یهودیت دی حتی زما په شان که یو عالم او یو دعوتګر راپورته کیږي د الله دین بیانوي خلک راویښوي د کفر او د عیسویانو د یهودیانو د شومو اهدافو نه خبروي د همدغو ظالمانو لخوا په دغه دعوتګر باندې یو نوم ایښودل کیږي او دوی محاکمه کوي او بندیخانې ته یې اچوي نو کله چې تبشیر یا عیسویت ته تبلیغ د صلیبي استعمار د مهمو ستنو څخه حسابیږي د استعمار وجود او د عقیدو خپرولې تنظیموي د تعلیم او روزنې نظام د دوی په ټولو پړاوونو کې د مهمو وسایلو څخه دی چې صلیبي مبشرین اکثره پرې باور کوي او ډیرې بریاوې له همدې لارې نه لاسته راوړي دوی د معهدونو پوهنتونونو له لارو نه د اسلامي شخصیت په مسخه کولو کې دومره بریاوې لاسته راوړي چې نظامي قوت یې د لاسته راوړلو نه عاجز و دا اوس همدغه ظالمانو په ځینې پوهنتونونو کې دومره کار کړی چې هلته یو بېدینه محصل پیدا کیږي محمد رسول الله ته سپکاوی کوي او یو بېدینه پیدا کیږي قرآن ته سپکاوی کوي د محمد رسول الله دین ته سپکاوی کوي دا هغه خبرې دي چې د افغانستان ملت ته لکه د لمر غوندې څرګندې دي حاجت نشته چې څوک وایي زه منم یا یې نه منم په تبشیر پسې استشراق صحنې ته راغی تر څو ثقافتي او فرهنګي تشه په هر ډګر کې ډکه کړي د همدې فرهنګي مسخې تر سوري لاندې داسې اسلام ضد افکار خپاره کړل چې په نتیجه کې پاتې اسلامي ارزښتونه هم له منځه یوړل او ځای غربي سیکولارستي افکارو ونیو د هغه افکار و چې زموږ معهدونو پوهنتونونو روزنیزو مرکزونو او زموږ رسنیو یې خپرول په غاړه واخیستل او دومره پرمختګ یې ورکه چې اسلام نااشنا وګرځېد او له لاسونو وغورځېد ان خبره دې ته راورسېده چې ډېر پوپو خلک په دې شرمېږي چې اسلام ته منسوب شي دا کار مخکې کمونستانو کوه خلک یې کمونستیت ته او الحاد ته رابلل او دا کار اوس تبشیریانو شروع کړی یعنی هغه کسان چې خلک عیسویت ته بلي د دې فکر شکست پایلې هماغه ډول شوې لکه څنګه چې غاصبو او استعمارګرو ځواکونو غوښتل او مسلمانان چې یو امت و یو پر بل باندې پرته له تقوا او صالح عمل نه هیڅ برتري نه درلوده اوس د اسلام د راتګ نه د مخکینیو فرهنګي میراثونو په لټه کې دی او هر چا د جاهلیت د دورې په آثارو پسې ځان اچولی ان تر دې چې کوم قومونه دا ډول میراث نه لري د هغوی لپاره یې له ځان نه میراث او تاریخ جوړ که تر څو هر قوم په خپل قومي میراثونو افتخار وکړي او نور ورته را دعوت کړي او خبره دې ته راورسېده چې دا کوچني دولتونه
د اسلام نړیوال فکر او تصور د خپلې جغرافیوي ملي او قومي وجود او کیان لپاره خطر ګڼي. د دې انحرافي افکارو په سوري کې اسلامي خلافت راوغورځېده او هیوادونه یې په کوچنیو متخاصمو او متحاربو دولتونو باندې وویشل. هر یو دولت د بل پر ضد جګړه وکړه، هر یو هڅه وکړه چې په یو ستر ځواک بدل شي. طبیعي خبره ده چې دا ضعیف او محکوم دولتونه په قدرت او توان کې نه لري تر څو سیاسي یا اقتصادي او یا علمي نهضت رامنځته کړي، او که احیانا د دې ډول تحرکاتو په فکر کې شي، نړیوال استکباري قوتونه ورته په سیاسي، فکري، سرحدي او منطقوي اوضاعو کې ستونزې رامنځته کوي تر څو بیرته د وحشت او پیروي دور ته مخ ور وګرځوي. څنګه چې د مسلمانانو ملیت او قومي فکر ټوټه ټوټه کړی، همدا ډول د مسلمانانو مذهبي او فکري اختلافات هم مختلفو ډلو او ادیانو ته ویشلي، یو پر بل د کفر فتوا ورکوي. نو د مسلمان دعوتګر او د اسلام مبلغ دا دنده او وظیفه ده چې اول به ځان روزي، بیا به د نورو د روزنو په هڅه کې کیږي تر څو د دې استعمارګرو د شومو اهدافو او اغراضو نه مسلمانان خبر کړي، چې دا مسلمانان د دې مستکبرونو او استعمارګرو د فریب او د هلاکت په جال کې پرېنوځي. د حاکمانو او د حکمرانانو نه خو خبره تللې ده، هغوی خو د همدغو استعمارګرو د غلامي کړۍ په خپلو غوږونو او غاړو کې اچولی دي. عالمه، خطیبه، امامه، مبلغه او بلونکیه دا دنده او وظیفه ستا ده چې ځان به روزې او د نورو د روزنې په هڅه کې به کیږي تر څو مسلمانان د دوی د فریب او د هلاکت د جال نه راوباسي او د اسلام د مقدس دین د شعائرو او د اسلامي ارزښتو نه هغه باخبر کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو خو د یوې دمې نه وروسته. امام الانبیا ماهی تابان د مدینه هر وخت راته یادیږي خوب جانان 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 د مدینه خوب جانان 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 د مدینه ټول عمر می تیریږي په ارمان د مدینه هر وخت راته یادیږي خوب جانان 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 د مدینه خوب جانان 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 د مدینه ارمان چې بلبل وای د گلشن د یار د کلی مدام میکړی سیلونه د چمن د یار د کلی. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. د اسلامي شریعت ځای د غرب جوړو کړو سیکولارستي قوانینو ونیو. که چیرې د دې هیوادونو په اساسي قوانینو کې تاسو وینئ چې د دې دولت دین اسلام دی یا اسلامي شریعت یوازینی مصدر د قانون دی، دا ټول د خلکو په سترګو کې خاورې اچول دي، هیڅ علمي ارزښت نه لري، فقط څه نصوص دي تر څو پې اساسي قوانین ښایسته وي، نور عمل پرې نشته. سیکولر بېدینه ټولنیز روابط زموږ ټولنیز ژوند ته ورداخل شول او د ښځې د آزادي تر نامه لاندې نغمې اورو، او حال دا چې د دوی اساسي هدف ترې د کورنۍ ورانول او د اسلامي ټولنې بنسټ له منځ نه وړل دي. په اقتصادي اړخ کې سودي بانکونه لکه نړیوال بانک زموږ په اقتصاد باندې حاکم دی، په نتیجه کې زموږ ټولې شتمنۍ ضایع شوي او طبیعي منابع په اکثرو سیمو کې زموږ د بدبختي او مصیبت په اسبابو بدل شول. دا د مسلمانانو د نن ورځې وضعیتونه دي. د اسلامي امت شخصیت مسح که او د مسلمانانو شخصیت په یو داسې بې ارزښته شي بدل که چې ډیر مشکل سره کولی شو چې اسلامي امت ته منسوب کو، هغه امت ته چې ترلې سلوړي او باعزته ژوند کړی. که اسلامي خوځښتونه غواړي چې د دې امت وحدت او اصالت بیرته راوګرځوي، شخصیت بیرته د اسلام پر اساس او د اسلامي ارزښتونو پر اساس جوړ کړي، دا په داسې حال کې
چې دوی د دې کار لپاره روزنیز پروګرامونه جوړوي باید دا ټولې ناروغیانې چې د اسلامي امت بدن ته رسیدلي په پام کې ونیسي او که دې هدف ته د رسیدلو لپاره روزنیز پروګرامونه نیمګړي یا جزي و د یوې برخې علاج کوي د بلې نه کوي په هیڅ صورت به د یو داسې مکمل اسلامي شخصیت په جوړولو کې بریالي نشي چې وکولی شي د اسلامي ژوند په بیا رغونه کې خپل رول ادا کړي. نن مرکزونه موجود دي د دې لپاره چې خلک د اسلام د مستقیمې لارې نه منحرف کړي، عیسویت ته دعوت کړي. نو تعالم، مبلغ او دعوتګر چې د اسلام مرکز نه جوړوي، اسلامي مرکز نه جوړوي، خلک د اسلام مقدس دین نه خبروي، د الله په حضور کې به بیا څه ځواب وایي؟ الله به درنه پوښتنه کوي چې هلته په اسلامي ټولنه کې تبشیریان راغلي ول، خلک عیسویت ته دعوتول، ته چې د اسلام مبلغ او دعوتګر وي تا څه کړي د اسلام مقدس دی څومره د خلکو تر غوږونو رسول؟ حاکمانو نه خو ګیله نشته که یو عالم د الله دین بیانوي د دوی په ژبه باندې هغه مجرم دی، د هغه په لاس او پښو کې هتکړۍ او زنځیرونه غورځېږي، محبس تیلیږي. اما هلته چې د عیسویت مرکزونه دي، خلک د اسلام د دین نه منحرف کوي، د هلاکت او د بربادۍ کندې ته غورځوي، د دیو سترګې لنډې، غوږونه کاڼه او د ظالمانو ژبې ګونګۍ دي چې د همداسې فساد او د کفر مخه ونیسي. نو پر همدې اساس کم کسان چې په اسلامي امت کې د بدلون د راوستلو په هڅه کې دي باید د مسلمانانو اوسنۍ اوضاع د واقعیت په سترګه په دقیقه او ژوره توګه مطالعه کړي او ټول مسائل معلوم کړي. که داسې دقیق فهم ونه لري نو اصلا دی په خپل ځان کې په تغییر راوستلو کې عاجز دی، نو نشي کولی چې په ټولنه کې بیا بدلون راولي. اسلامي روزنه باید د مسلمان اصالت او عزت بیا را ژوندی کړي چې د هغې څو اسباب دي. اول پوهه، معرفت او فکري عقلي طاقت لوړول. دویم سیاسي درایت، اقتصادي او ټولنیزه رغونه. دریم د روحي، ایمانی او اخلاقي اړخ جوړول. څلورم قوت لاسته راوړل له ټولو وسایلو سره. او پرته له دې بشپړ حرکت نه به دغه روزنیز پروګرامونه د سطحي درملنې نه بل څه نه وي. د ژوند د برخو نه به یوه برخه جوړوي او نورې به یې بېمعنا او بېمفهومه پرېږدي. پر همدې اساس موږ په پوره تاکید سره وایو چې څوک د امت د اصلاح د کار لپاره مټې رانغاړي باید دغه ډول بشپړه روزنه په پام کې ولري او ورته باید پابنده اوسي. نو په لنډه توګه داسې ویلی شو چې ښه اغیزمن او فعال کار هغه دی چې له زمانې سره یو ډول روان وي او د امت اوضاع په پام کې ونیسي، د امت ستونزو او ناروغیو درملنه وکړي او مسلمان داسې وروزي چې بشپړ شخصیت ولري او د زمانې او وخت سره برابر وي. اما موږ په فقهي اختلافاتو کې خپل ترمنځ غورځېدلي یو په بل باندې نومونه ږدو. هغه تبشیریان چې نن خلک د اسلام د دین نه منحرفه کړل، عیسویت ته دعوت کړل، د هغو په مقابل کې نه دریږو او نه دومره جرأت لرو. پرېږده چې خپل منځ کې ونښلو هغوی چې هر څه کوي دی، نه ورونو، نه علماو، نه استادانو. د خپل منځي اختلاف شاته وغورځوئ، راشئ هغه لوی بار او لوی مسئولیت چې د یو عالم او د یو مبلغ په صفت الله ستاسې په اوږو ایښی هغه ادا کړئ. او که دا خپل منځي اختلافات وي همداسې به استعمارګر ځواکونه په موږ باندې کامیابه او موږ به ناکامه وو. نه، د یووالي، اتحاد او اتفاق او د مینې لاس یو بل ته ورکړئ تر څو د دې ظالمانو او د دوی لاسپوڅو خولې د خاورو نه ډکې کړئ چې الله رب العزت عزت درکړي او خپل مسئولیت ادا کړئ. په همدې هیله درنو اوریدونکو دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ. خوب جانان 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 د مدینه ټول عمر می تیریږي په ارمان د مدینه هر وخت
وخت راته یادېږي خوږ جانان 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 د مدینې خوږ جانان 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 د مدینې امید د دیدن لرم او هم د شفاعت د زړه کوکې مې اوسي همیشه او هر ساعت د زړه کوکې مې اوسي همیشه او هر ساعت ملما د لا مکان په الله ګران د مدینې هر وخت راته یادېږي خوږ جانان 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 د مدینې ټول عمر می تیریږي په ارمان د مدینې هر وخت راته یادېږي خوږ جانان 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 د مدینې خوږ جانان 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 د مدینې په ټولو مرسلانو کې بهتر او معتبر دی جانان مې عباسي د سترګو تور د زړګي سر دی جانان مې عباسي د سترګو تور د زړګي سر دی امام الانبیاء ماهی تابان د مدینې هر وخت راته یادېږي خوږ جانان 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 د مدینې ارمان چې زه بلبل وای د ګلشن د یار د کلي مدام مې کړی سیلونه د چمن د یار د کلي مدام مې کړی سیلونه د چمن د یار د کلي په زړه مې راورېږي ګلستان د مدینې هر وخت راته یادېږي خوږ جانان 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 د مدینې خوږ جانان 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 د مدینې ټول عمر می تیریږي په ارمان د مدینې هر وخت راته یادېږي خوږ جانان 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 د مدینې خوږ جانان 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 د مدینې په زړه کې مې اوسېږي همیشه راته یادېږي په خوب هم په ویښه مدینه راته یادېږي په خوب هم په ویښه مدینه راته یادېږي دا رنګ مې داسې تور کړلو هجران د مدینې هر وخت راته یادېږي خوږ جانان 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 د مدینې خوږ جانان 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 د مدینې ټول عمر می تیریږي په ارمان د مدینې هر وخت راته یادېږي خوږ جانان 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 د مدینې حبیب د مخلوقاتو د خالق پروردګار دی د خپل امت غم خوار دی او د خوږو زړو قرار دی د خپل امت غم خوار دی او د خوږو زړو قرار دی آقا خیر الرسول شاهي خوبان د مدینې هر وخت راته یادېږي خوږ جانان 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 د مدینې خوږ جانان 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 د مدینې ټول عمر می تیریږي په ارمان د مدینې هر وخت راته یادېږي خوږ جانان 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 د مدینې خوږ جانان 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 د مدینې